زم په سفر خوږی مرجانې را پسې کړه تل دعاګانې په مال خپل زنه ګرانې په سختو لارو مې مزل د در نظم زما بچیا په ما ګرانا ټول مشکلات دشا آسانا رب دې پتاش مهربانا ګرانا بچیا تل دعا درتا کوما وطن موران د خوږی موري حالات ته پخپلا ګوري لا مجبورای زپ بلوري کا حالات خوي والی بل وطن تطلا ما بچیا پاک الله دی ملشا هر یو ارمان دی مکمل شا برکت دی هر یو پنشا بچیا استابل تن می ډیر زور وینا مرجانې بس مسافری تا پردی وطن او مزدوری تا سو کړم زمونږه مجبوری تا په بل وطن مجبور شپې سبا کوو ما بچیا وزغم لازوانی لاهیر منیرات گرانی اسمر لري او پنهانی زدی بچیا د زړګي کور کې ساتما خیر کا مسافر دبل هواد یما شکر مور استاز رکی آباد یما شکر مور استاز رکی آباد یما در بچیا زستا انتظار کوام زدرتا دعا مخام سهار کوام زدرتا دعا مخام سهار کوام چستا دعا ورا سراوی ولی بدل زما خفاوی طلب می مینا در سراوی موری ډیر شکر دې چتا کور کې لرما بچیا تل پزان پام زلمی دې ډیر زیات نه آرام ټون چیرا ټول شي په مخامه پکې نه زلمی وا دې دردونه مور دعا راته مدام کړه زما په بچو در سره پام کړه در خوند می د پیغام کړه د تور غرونو نه پناه مسافر یاما بچیا غم د بچو ماکلا زلګې دی خپور ډډاکلا بچو ته هیڅ ما اندېښنه کړه سچ ژوند یم پر خیال پیسې تما وتا میں ما زړګې قرار شي عمر دستا هزار هزار شي نظام دی مور لتا نظر شي زه مسافر درا لګل پیغامونه بچیا لوی رب دې سپارم هر شپه پاک الله ته جاړم همدا دعا در بغواړم رب دې صحیح سالم لرا دعا کوم خیر کا مسافر دبل هواد یما شکر مور استاز رکی آباد یما شکر مور استاز رکی آباد یما چار بچیا زستا انتظار کوم
زدرتا دعا مخام سهار کوام زدرتا دعا مخام سهار کوام د دې خوندورو مصرو شاعر د ډیر ګران او محترم نظام الدین شریفی او اوازونه وړاندې کوي په ډیره مینا جناب رحمت الله ریحانی باروال او غالب جان خوش نصیب د دې خوندورو مصرو فرمایش کړی دی په ډیره مینا خاکسار باچا